ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. مسکو ناستې کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او سیاسي مرستیال ملا برادر وویل چې زموږ پاتې بندیان نه دي خوشي شوي، تور او جایزه لیستونه نه دي ختم شوي، د روانو مذاکراتو پر وړاندې شته ټول خنډونه دې لرې کړل شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د مسکو په ناستې کې وویل د یوه ګاونډي په توګه د پاکستان پیغام لوړ او ښکاره دی. موږ په افغانستان کې په کلکه د سولې د پروسې او ثبات څخه ملاتړ کوو. موږ یو سوکاله افغانستان غواړو. عباس تانزی وایي اوس په افغانستان کې قانون نه تطبیقیږي. که یو څوک $10 په دفتر کې رشوت واخلي په هغه قانون تطبیقیږي، خو که څوک $50 میلیونه او طلاګانې له افغانستان څخه وباسي په هغوی قانون نه تطبیقیږي. او د بلخ په قوالۍ والي عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوي ډلې د رئیس په توګه وټاکل شو.